السلام علیکم. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو د دریم پړاو شپږم لوست ته ښه راغلاست. هیله کوو چې د شپږم لوست له پیل څخه د مخه دا دوې پوښتنې جواب کوي. اول، ح د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ او خ د انګلیسي د کوم توري معادل ده؟ هیله ده خپل نوي درس ته ښه متوجه سئ او په دا شپږم لوست کې د دوو نورو تورو څ او ځ معادل توري درته وړاندې کوو. په پیل کې به څ ته راسو چې په پښتو حروفو د څ نوم دغه ډول لیکل کیږي. څ او غږ یې د انګلیسي ژبې د اس په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د څ نوم داسې لیکل کیږي. څ. اوس د څ توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای درته وړاندې کیږي او هیله کوو چې راسره تکرار یې کوئ. څادر په انګلیسي داسې لیکل کیږي څادر او د څادر انګلیسي معنا ده شال. څا په انګلیسي داسې لیکل کیږي څا او د څا انګلیسي معنا ده ویل. څاروي په انګلیسي داسې لیکل کیږي څاروي او د څاروي انګلیسي معنا ده animals. د دا لوست دوهم توری ځ ده چې په پښتو حروفو د ځ نوم دغه ډول لیکل کیږي. ځ چې غږ یې د انګلیسي ژبې د زید په توري تلفظ کیږي او په انګلیسي حروفو د ځ نوم داسې لیکل کیږي ځ. اوس د ځ توری په درو لغاتو کې د انګلیسي معناګانو سره یو ځای وګورئ او هیله کوو چې تاسې هم راسره تکرار کړئ. ځیرک په انګلیسي داسې لیکل کیږي ځیرک او د ځیرک انګلیسي معنا ده intelligent. ځلا په انګلیسي داسې لیکل کیږي ځلا او د ځلا انګلیسي معنا ده glow. ځغستل په انګلیسي داسې لیکل کیږي ځغستل او د ځغستل انګلیسي معنا ده run. د هر کور مکتب ګرانو زده کوونکو تر اووم لوست پورې تاسې د خپلو ملګرو سره داسې لغاتونه پیدا او په کمنټ کې راته ولیکئ چې څ او ځ پکښې راغلي وي. خوشحاله ژوند ولرئ. الله مو مل شه.